نه نو ته وټاو دا روټ نام ته مستاسو نه کې چلولې دا سرجي چلو به کنه خیر دی یاره ما ته وټاو ټول جیلیان داسې ناسي او روټه دا کې نه لګي وبو واپس ورو لګا وای دا څه معقولي راوته دا وټاو ګورا هغه مکه چې راځي هغه یخوالي ونی چې ته به کوکه چې ته جوړ دې بس یو بالکل مکه دی یاره ما کو او دا ته پیره ما خول سپاره ایته چوپ دا خدای را ویښتونه خلاص کا نو کوم دی خدایا پاکه خو تیار ده لکې کټه سر دې بېړتم پېنیسته یاره ما دا راته ووایه دا خو تا په مو باندې خودکش حمله وکړه که نه هلکه راشه دې خوا راشه هغه رجسټر راوله په دې باندې پرچه کټ کا والدار صاحب دا قولنګي چرګه وکنه نه پرچه پې کټ کا قولنګی چرګې ته به ګورو هر څه واپسې ولیکه یو میډیل ولیکه یو واپسې توپ ولیکه 2030 में वापस जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल टोल पहले वो हुआ टोल में वापस वापस जी हां वो जगह पता लगी हां वो पता लगी अरे का कार्ड रबर का او دا تاسو ما باندې کوي د پیو لګولې په ایمان دا خو ما یوم نه کړی دا خپل تانی ټول غم کارو غایا سبزي ولې ځانې بنا خو یې چوري شو دی تاسو پتاو کې دا کیسې کوي په خلکو باندې غلطي پرچی ور کوي هی بے انصافو تاسو د لاسه خټول تانې بدنامي شي خلک بدنام شو د یو کس تلاسه ستا د لاسه کوګا نه دا پیره را بل اوره دا دې کاډه کنه چې دا خو را تیر کټا باندې نو وشتلو ما وی ته الله څه قیامت راغی نو یره دې تاسو کې نه کړه خپکیږم نه کې نه زکه نه مدا چرګه قولنګي چرګه دا ما خپل بچی راغی ته قولنګي اگې به ولا چې هغه نه پس میا بچی پیدا کیږي تاسو کې نه کې نم ور دی چم کې سرجي کنه د خدای ظالمانه هغه څه مخاوره ده وی د بلانه پټېدم او د میلو لاندې مې پټوا سرجي غلط دی وای دا بارانه پټېدم دا ناوی لاندې مې پټوا دا سرجي خو دا پس مونږ هم کټوټ کړو وته اوس پاغه رواني ور دی چې او دا کوټه موټه څه مې کې چا کینه ها یاره ما راځي کینه پتا ما کوخه کینه خو خو دغه وما کیسې قطارې هم مکمل ګډي وډي دي تاسو خو بې ګناه خلکو باندې پرچې ورکوي کم حل چې ما سره وکړ داسې به م ډېرو خلکو سره کړي دي کوک سترګیا ستاسو نوم دی تا ته وایي تا ته وایم یاره چې زه خو ګلخاره ولدار یم که نه او ستا نوم څه نوم دی او ملدا او ستا ظاهر جي ظاهر خانه نور نه منم لومبې کیسه به اوس موږ داسې کوو چې دا چپس چې کوم خرڅېږي دا ماشومان یې تباه کړه دا چاقو جرابېږي څوک ټوخېږي څوک څه کېږي د دې خلاف به لاکډاون کوو لاکډاون مکمل دوکانونه سیل کړي او دا خبره پرېږدي بله وره بله څه داسې کار چې ما ستاسو ډېره بېزتي وکړه نو دا مونږ نامعلومۍ کې وکړه جي تاسو एकदम هغه چرګه راپر شوه نو بس مونږ وایي چې دا خودکش دماکچ وکړو شه بس هغه خبرې پرېږدی که د دې نه پس هم داسې غلط کار وکړو نو بلکل ډسمس پم کم وردو دا چپس والا کم چې دا چپس خرڅوي ماشومان یې تباه کړه د چا تور جړې کړه د چا خز جړې کړه د چا پوز رابېږي په دې باندې به لاکډاون کوو او ټول دوکانونه به سیل کوو خو همدا زمونږ خوښه ده جي خو دغه پرېږده بله وره څه سپاګېټک و نه چپ ستاسو غونته کې د افسرانو نه دي دا ټاڼې بدنامي شي هر یو یې سوچو به داسې نه ښه هغه یې پکې دا پکې لا په کوم غم چې جوړ دي دا وګوره ملکونه د چپسو ډک دي ماشومان یې تباه کړل السلام علیکم کاکا تا خو دا ماشومان تباه کړه دا وګوره موټرسایکل یې ډکې دي ټول دوکان دی له چپسو ډکولی تاسو د ماشومانو سره غم نشته یاره موږ سره ولې غم نشته دا زموږ کار خو نه دی دا د چا کار دی دا تاسو لاړ شئ کارخانو والا باندې زموږ باندې خو کله ایسې راشي او کله ډېر راشي دا مه خرڅوئ لومړی خرڅوی که نه ماشومان تاسو ګوره تاسو لاړ شئ په هغوی باندې چاپې وخې زما باندې زه به خرڅوم نو اوس به د تیلي ووخه بس ته د تیلي ووخه د مونږ مخکې ته د تیلي ووخه راشه بالکل ته نه خرڅوه
راواله کاکا راواله کینی راوه څه حل دی مسلمانان موږ باندې مراد دې کارخانو ورته ټولو باندې د پیسې درکې تاسو باندې نه پیسې مې نه مدن نه لم دا غي شوګانو کې نه ما دا هغه سي چونین موږ سره پوره ولاړ دي بس چې تاسو ولاړ یې موږ هم د سره ولاړو دا نقصان دی دا ظلم دی زما بچي زما د عام بچي دا تباہ برباد شو دي چې او دې مالي دا دکان یو دکان هم نه پرېدم ټول دکان باندې دا چې او دې دې نن په تاسو سره پوره اتفاق نه دی بس دا خو خبره جوړ دی ابو دا یو نه لیت چپ دی نه تباہ برباد بیا چپس راځي ډېر ښه کېنه وایم ډېره نه جی جی بالکل لومبه چاپه و ډېره زبردست وشوه کوم قتل بالکل جی خپل چپسي اوسېږه او کنه بیخته د چپسو دي دا د چپسو کې خو زمونږ لایسنس د روپۍ وي نو هغې سر وخوړو څه دې ووې یاره جی وایم دقه حساب دي عوام دپاره ستاسو غونډه کې چې چو پکار دي جي ستاسو غوندې کې کسان هم وله پکار دي دا وردیانې چې موږ له حکومت را کړي دي که نه د عوامو د خدمت دپاره یې را کړي دي د دې دپاره نه چې تاسو به شوړې او ستري اخلئ دا قصې به پرېږدي ګینې کور ته به دې ګویا ډسمس بوتم ښه دي ښه دا ځان سره بوځه به جي. دې به ما سره تفکر تماکو ما یاره نو دا سره ده دا دی تاریخ خیال ساته هغه نفرې مفرې ته مو تیار اوسئ ښه رډي اوسئ صحیح ده صحیح ده صحیح ده سرجي وایم بلا و برکت خو سم ډیرو کنه دغه پرېږده بله وره دا وختي وي مخابره غلط وي مخابره ما ټیک ویلي دی بلا نه په ډېرو د میلو لاندې پټ تو ورته وګوره څه جګړه ده بیا ما ته ووایه چا به څه راځه ما سره غټه دوکا کړې ده ډله چمو سموټې کا صحیح خبرو کې ډسټرب نه پیدا کوي خبرو کا بریټو جګړه وځي د چرګ را پرې خودو اوس چې زما چرګ په زورور شو او د دې چرګ یړونکو په دې کې زما څه قصور دی ښه نو لکه تاسو به چرګان او مرغان جنګوئ دا څومره غټ څومره د خدای ظالمه ښه صاحبه په مړزانو او په چرګانو څنګه غوسه درځي او دا انسانان چې جنګېږي د دوی خو هم د سره تپوس ونه کو کشمیر ته وګوره فلسطین ته وګوره څومره انسانان قتل شو د هغوی چا تپوس وکړو او صرف په مړزانو په چرګانو پسې ګرځئ ستا په بریټو کې شپه وکړمه دا ته چې اوس راغلی دي ټاڼې ته او دا بې اجازه ته ناست دي تا ما نه اجازه ښودې چې ته دلته ناست دي ته اوس قانون ته چل ښې هلکه رپورټ پې ولیکه حاجی یاره صاحبه ځای خالي و نو ما بس کې بنوه سرجي چرګانې جګول کنه دی بی خوبه د چرګانو خانو غویانې جنګولو سرجي پرې سړی ډېر خطرناک دی او کنه ودا دې کار وکړه سرجي نغدو کار وکړه خبره واره مونږ روغي نه تاسو خو روغي خو نو موږ ما څوک روغي نو دا دوی دا خبره خپله جوړه کړه چا به دا او رپورټ کې را نه ولې ښه او رپورټ نه کوي او بچي تاسو دلته خوا ورته دا او چې ترو ګولې درکړي چا به अलग चमनी खान वेंपर दिल्ली की खैर होगी था यार सुल्तान खान यो पटा चर्क में आगस्ते हाँ बलोच में न्याजी सा चर्क जंगो हाँ दागा द चर्क में दास्तर को पकड़ा उमिस्ता हाँ लुबिया बस सड़ीला बने रपोर्ट को ताना कि मोहब्बत एक साथ तेरा ना यार यार सिंगा खरे किया दास बात फल को सर चल मुझे गवा यार माला को सलाम अलैकुम खान वालेकुम सलाम खान का सवाल जवाब करो आओ मां सवाल जवाब करो मां दास सवाल जवाब करो ता समारा पैसो दे सचन خان دا دومره صبر دی کو یو څور ولې صبر راته نور وکړه ان شاء الله وبشي बस 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 दास फल को सर नो दा बिरा वाला पर सर ولې तुम्हारा तुम इंतजार सदा मदर को कुल सामान पर इलाज होती और वक्त मदर तारा और जरूर के करे करी خان په خدای بشي او پتا بشي لږه گزاره وکړه غریب سړی وس مې نشته یو څو ولې راته صبر وکړه چمبی په کا د خان ته پیسې ګټلې دي چې راځه او پیسې وړه او خو او به د ورکړې نه یا خدایا دا خان په خپل خسړی
خو د دې چمچونه دی خدای او ساتي. چپ چې زما د یارانو مزدار سپک مې وي خو سبا به پیسې راوړي نو ما دې وکړي چې هغه عمل سره وکړم چې دا ټول دنیا کې یاد ساتي وزه وشه خان ته خورپړک په ځان مس کړی دي مړه بس څوک ام سر جی کارو شو ښه پته صحیح دی وروسته به حساب کتاب کوو که نه بالکل جی او دا راته وایم چې ګورې په خولې باندې سلوشن ټیپ ولګوه ښه که نه پیغمبر شاه جی داسې چونه خو ګورې ته ښه خبرې دغه دی کې کښېنه کښېنه مننه جی مننه سلام علیکم مرزا صاحب. وعلیکم سلام څنګه روانه خیر دی ټیک ټاک خیر دی مرزا صاحب. کښېنه کښېنه دا ولې ته خو راځې پیسو ته راغلې یاره مرزا صاحب هغه سلطان خان نه دی د بره کلي هغه ملک او جی او د هغه په ما باندې یو 1,000 روپۍ وي ښه هغه راپسې هغې ظالم اوس 1,00,000 روپو ته رسولی دي نو اوس یې رانه غواړي او ما سره د روپۍ درک نه لګي نو څو کوټ مونږ د جیبه درکړو نه که نه مرزا صاحبو ما وی هغه اوس وایي چې ته به ما ته دا کور خالي کې او کډه راته راغورځئ نو زه راغلی ما وی چې تاسو ورته لږ دغه وکئ چې یو څور ورځې صبر راته وکړي لکه تا مونږ له پریاد راوړی دی هلکه پریاد یې راوړی دی نو داسې کار دی که نه دا خبره پرېږده او دا بله وړه چې ستا هغه 1,000 روپۍ نه دي هغه به مو شي او هغه 1,00,000 به مو شي نو داسې کار وکړه چې د 150 زرو کې د خیر ډېرې نه یو 1,00,000 زره پکې وخوځوه یاره مرزا صاحب ما سره اوس د روپۍ درک نه لګي او ته وایې چې یو 1,00,000 پکې مال راکا تاسو مال رانیږه دا اوس وګوره خرچونه وګوره پټرول راکړه خدای ظالمه ګورې حکومت باندې داغ مه لګوه ګورې توبه خدایه توبه زمرم د غوچې او دی بیا وایي چې غوچې دا غوچې پکې څه وي یا الله یو د لوږې مري او بل یې سر ته پراټې ګوري دا خدای ظالمه دقه پراټې غواړه زه غواړم که نه سره د انډو سر جی خان دا خبره خو دې خو کړه انډې خو کور کې وي ځم چې دلې راوړم بس صحیح ده دا سلطاني بازي به بیا ملتان ته ورچو دا دا کار به وکړو لاړم خان صحیح ده دا ورې سر جی ګورې منم دی ښه سړی دی ګورې لارې ته راوسته او که نه دې زمونږ په دې کې روزه نه پیږي یاره دا چاله پکار یې ټي پي دا زمونږ کور دی خو چې هغه مور مې څه شوه بیبي دلته را دلته به نو تا ته څه پته ده چې دلته خو کوټه کې به یې که نه بیبي یا بیبي روزه هغه اکثر چې ته بار بیا د ما مور کوټه کې راځه بابا چې د قیامت وړوکې چیغې وې یا بیبي نو ما وی چې کوم خواته دی راځه ستړیا مه شي خدای دې وبخښه بیبي راځه دا څوک دی بچي دا زمونږ د باډیګارد دی نو چې ما درته نی ویلو نو مه کښېنه خو ځه یاره کښېنه کمعقل دی لږ بیبي نو بس چې دی نو ورته چی دی او بس ځان سره خاندي هر وخت خاندي خوشحاله کورنۍ خو چاله کورنۍ وربېلې که نه ګوره سمپل دی سمپل مورې یا بچي د خو ټول زور پرې تللی دی یاره بیبي صحیح دی وي بس پته نه لګي نو بس دا دا وایي زه کراټې کوم خدایه پاکه نو ته به وایې که د قجورې ډوکي ورته لګولي ته وګوره اسېچو ته وایي خیر دی مورې دا زمونږ د کور سړی دی ډېر کمقل دی پته نه لګي چې دا چا برتي کړې دي یا بچي په دې پولیسو کې په ناپ ټول برتي نه ده خدای کو ته خو دا به چټاکې و چې دا پرېښي څنګه دي نو ته کې دا جامې هم درته لاړم او تاڼې ته لاړم او عجیبه عجیبه مخلوق پکې و نو دا هم پکې ولا ده ګورې یا بس داسې ډېر خلکو باندې خلک ړانده کاڼي چې په ده به هم څوک ړوند کوڼ شوی واخیستی دی یا بیبي ویم د نن نه پس پتا د دې کور کې کار هم کوي سبزي به هم دله راوړي سیب هم دله جارو کوي او لوښي به هم درله ایسي یا بچي دا خو راغورځېږي دا به څه وکړي ماله دا خو ختم دی ټول خو دا چې ته وایې نو دومره څه به کوي ته وګوره بیبي که نه د بلا بچی دی په دنیا کار نشته او برې ته وګوره سوکي وباسي او که یو تپوس ته نه کوم ولې نه مورې دا خو مخکې ټریفک کې نه یاره په پته یې مورې په ایمان کې پوهېږم خو چې راغلم پته وایي او که نه بس ما ته پته ولګېده دا د پشکال غربوی لیکړی دی یاره مورې دا خو دې په ایمان چې خو وي ښه دا دې چل به درله کوي مورې چې ته ورته څه وې هغه به درله کوي صحیح ده اورې زه درنه لاړم ډیوټۍ له هلکه بیا راپسې رانښه مورله چې څه ته وایي نو به بیا به راځې ښه زه ورته یا مورې زه لاړم له چسکي بچي نه نه بیبي ښځه ستا خو خرچه هم نشته بیا خو نوره به ښه ده نه به زه خو ټیکې یم سلام علیکم وعلیکم السلام
صاحب کور دی نه سه کو نشته تاڼې ته تللی دی تو ګوره کور به یې ګورې نشته ښځه ورشه بیا بیبي ته لږ اواز ورکوه مجاهد راغلی زه ورته له زنانه راولم مازغه کار کوي که نه او مازغه مې کار کوي زمونږ بیبي سلام علیکم وعلیکم سلام دا څه موبایل دی بچو یاره بیبي ما وی چې خانجي کور کې دی او که نه هغه سره مې لږ کار و هغه ډیوټۍ لتلی ته خو داسې لوغړ ښکارې خیر خو دی او خیر دی بیبي هلته کې هغه سلطان خان نه دی زمونږ د کلي هغه بخیر سلام علیکم وعلیکم سلام خانجي سلام علیکم خیر شه یاره خانجي هغه سلطان خان نه دی زمونږ د کلي د هغه په ما باندې 1,000 روپۍ وې اوس یې 1,00,000 روپو ته رسولي دي او اوس مې تنګۍ ما سره د روپۍ درک نه لګي واړه واړه بچي مې دي اوس وایي دا کور راته خالي او کا دغه سپیانو څه خبره کوله بچی نیوه کې دې پرېږده وایم زه تاڼۍ ته درغلی وم هغوی راته وایي چې مونږ له به انډې راوړی او سوچه غوړي خو غوړي خو نه و انډې مې ورته راوړی او بیا هم راله کار نه دی کړی شابسي تا ته بات سویه چې لږ ډېرله نو انډې دې واخېستې تا انډې څه کېږي یا مورې خدای دې بیغ زما د دغې عملي وباسي زه وایم د دې رشوت خلاف یم زه به اوس د رشوت په ځای به انډې اخلم دا په کوم کتاب کې دا څه وایي یا مورې خو وایم دا محکموم د داسې د خلکو د لاسه بدنامه ده چې دا کوم بې خونده کسان پکې زه نیم خبر مور تا ته خو زما پته زه ستا بچي زه حرام نه کوم یاره صاحب بس اوس یې پرېږده ما وی چې د دې سړي له ناله څه چلو کې اخلاص مې کړی ډېر یې تنګ کړی مجاهده د سړي کار به م درله کوم د سلطاني په سر کې جغی که نه نو هم به درله دا پیسې اخلم او د دې اسپیانو به مورې کار کوم راځه الګ چمنیا دا راته وې دا کوم دراو چې ګاډي چلی سره شلو پیدا کوي کو نه بس صرف چکر ما کوي پکې وای خان ستا شاګرد ما د مش نه کوچو باسما 15,000 روپۍ ورځ ته اخلم اسی بیا رانه ولې چلې او خو راته پته راغله دا ته چې ودا نه کې کنه نو دا ډیر زیات خيار کینا خان بس تا دې صفاتونو راړه وړه دې کنه السلام علیکم سر وعلیکم السلام کینه راځي کینه دي کینه کینه خیر سچو سر نو وایم خان زه خو تا له ډېرې لویې ګیلې له راغلی ګیله څه ګیله دا غریب سړي تا نه به څه پیسې اخیستي ستا د درېرو بېزتي وکړه اوس په اخره کې دې وایي چې کور هم خالي کړه دا خو غریب دی مظلوم دی دا ولې داسې کوې سچو سر کلی په کلی وګرځي چا مله پیسې ورنکړې ما له راغې ما دې چې ښځه مې بیماره د دې چمني په مخ کې مې وله 1,00,000 روپۍ ورکړې چېرې زما ښځه بیماره ده اوس راته کله یو غر کله بل غر دا اوس څه شوه خان دا دې دروغ وایي د ما له 1,000 روپۍ راکړي دي او دا نورې پیسې واقعي استاد ته ساته خان زما خو ستا نه دا امید نو تا ورکړې ترې 10,000 روپۍ دي او دا باقي بې ګټه تا دا کوم ځای حساب دی نه خانجي بچي خو به راوړي که نه څنګه ورسي راوړي دې ته څوک وایي ظلم هم کړی زیاتې یې کړې دي د آخرت اور درنه ایر دی مرې به نه سچو سر ما معاف کړه خان معافي زما نه مه غواړه معافي د دې غریب مجاهد نه وغواړه دې مې په زړه درته ولیدې مجاهد کاکا ما معاف کړه د خدای لپاره زه د دولت په رشه کې دومره لرې لاړم چې ما نه انسانیت او ما نه آخرت هېر شو پلیز هغه 30,000 روپۍ هم ما تا ته پرېښودې خو ما معاف کړه خان الله دې خوشحاله کړه الله دې ته وبخي یا الله ډېر شکر دی خدایه چې زمونږ دا خان دې په نیغه لار راوړم ستا شکر دی ربا الله الله الله